دا یو ورو سوال کړی دی چې ما کلي کې د ځمکې یو ټوکړه ځان له واخېسته کور جوړولو دپاره او پوره پیسې را سره نه وي چې دا ځمکې ولله مې ورکړی وی زموږ د جومات چې کوم مولوي صاحب دی د هغه نه مې قرض پیسې وغوښتې نو هغه ما له څه پیسې راکړې او ما پې هغه ځمکه واخېسته او دا پیسې ډېرې زیاتې وې ما سره نیمې وې او نیمې مولوي صاحب راکړې او بیا ما د هغه پیسې 5-6 میاشتو کې واپس ورکړې مسله څه ده بیا مسله دا ده اوس وایي زه دې سوچ کې یم چې دا پیسې چې د مولوي صاحب ما له راکړې دا خو د هغه نه وي دا خو د جومات وي لکه هغه له خلکو څه لپاره ورکړې وي جومات لپاره جومات خرچه وه هغه ته ما له دا قرض راکړي د هغه خپلې پیسې خو نه وي نو امام هم ما ته دا ووایي چې دا پیسې والا مولوي صاحب راته دا ووایي او زه پې یېرېږم د غلا نه ځکه چې کور کې را سره پرتې دي نو داسې نه څوک رانه پټې کوي ته پې دغه کار وکړه بیا واپس راوړه خو د جومات پیسې دي واپس به راشي او دا مو ووایي هغه چې صدقې ډېرې زیاتې دي لکه مال د خپل دغه نه د جومات د ضرورت نه زیات دی اوس زموږ دواړو دا کار صحیح دی او که نه صحیح او که نه صحیح نو څه کول پکار دي الجواب نه دي جایز د جومات امام له مؤذن له مولوي صاحب له چې هغه د هغه مال نه خلکو له قرض ورکوي چې هغه خلکو د جومات لپاره ورکړي ځکه چې دی وکیل دی د هغه خلکو کومو خلکو چې مال ورکړی او هغوی دله وکالت په بعضو کارونو کې ورکړی دی بس دا پیسې والا پلانیه مثال کې عبدالله دا پیسې والا اصو بکم جومات کې به پلانې کار وکړه ته په دقه کې وکیل یې نو څومره چې راته ویلي وي دومره کوه او دا د روډ ډېر ښکلی سوال کړی دی او زما نه د مولیانو او قاریانو امامان نه خفه کېږي وګوره زموږ په ملک کې مولیان دغې ته نه ګوري دی خو لا بیا پکې ولا دې درجې کې ښه دی وي بیا واپس راوړه یعنې بعض پکې دی دي که را دې نه وړي ماسې ډېرې دي بل اوس به بل اعلان وکړو نور به خلک راوړي یره پکار دی د الله نه د څه دپاره چې تا له پیسې درکړي ته په دې کې وکیل کړی د دغه کار دپاره په دې کې د ځان نه خلکو له قرضې ورکول د دې اجازت چا ورکړی د امام صاحب له مولوي صاحب له چې ته پکې قرضې ورکولې دا مال د هغه دی دویمه دا مال وقف دی د الله دپاره او دا خو اتفاقي مسله ده تقریبا چې وقف نه قرض ورکول دا ناروا دي او دې نه منه راغلی ده فقهاو په دې باندې ښه غټې او پلنې مسلې لیکلي دي په کتابونو کې نو اولنۍ خبره خو دا دی چې امام په دې خپل کار کې صحیح دی خطا دی که دا مال وقفي او که دا د صدقې مال که هر څه دی د دې مال ذمهوارو او دله دا کار کول نه وروا خو مال ډېر دی ضرورت نه زیات دی څه وایي تاسو که ډېر دی که جومات دلته زما ذهن ته بله مسله راځي دا عجیبه خبره ده مال زیات دی امانت دې ته وایي چې امام او مولوي صاحب هغه مال قبول نه کړي چې هغه د ضرورت نه زیات وي دې ته امانت وي لکه اوس زموږ د جومات دی دې کې 3 لیټه خراب دي یو ملګری راشي دا سل لیټه باندې 3 لیټه کېږي نه دا به 50 باندې کېږي دا 50 والا واپس خو دا امانتداري او دا تقوا دا به لږو خلکو کې ده نه نو 50 د لیټونو شوې زړه کې دا ووایي او 50 زما د دې منډې شوې که دغه هیره نشته الله 50 زما د دې خبرې شو بس د دې خبرې هم پیسې ایلي ګورې
50 زما د دې خبرې شوې چې ما دې پلاني ځای سړی و چې ته موږ خپلې غوښې راواغېستې په دې جوماتونو کې د الله په دین کې مو لګولې او دې هغه مال چې خلکو ورکړه اوس یو سړی تاله مال درکړي چې دا صدقه ده دا پکې ستا شوه دا د دې شوه دا ستا د دې منډې شوه چې څه ورسره کې کوه دلته موږ خبره د جومات ته مال کوو امانتداري څه ده ضرورت نه زیات مال ولې فقیران او غریبانان لږ دي ډېر شي دي ستا په جومات چې څومره خرچه راځي حق خبره وکړه چې هغه ته میلاو شو پې ولګوه نور ضرورت راغی بیا به راشي بیا به راشي که څه خو داسې د ضرورت نه زیات را جمع کړو بیا دا ویل چې مال ډېر زیات دی نو ملګرو ته قرضې ورکوه دا د کوم ځای خبره شو چې ته بیا ملګرو له جرې قرضې ورکوه نو مولوي صاحب هم خطا شوی دی او دا ملګری هم خطا شوی دی نو کوي به څه مال خو داسې هم واپس کړی نو په دې دواړو باندې توبه ویسته دي او توبې سره الله معاف کوي هغه څه چې مخکې شوي والله اعلم